سلامونه او نیکې هیلې دوستانو ګرانو دوستانو دغه کومه سیمه چې تاسو ګورئ نن سهار د ناحیې نه موږ ته کسان راغلي وو چې دغه کوم دوکانداري دا چوپروشي ده د یوړو میل دی او دا د چرګانو دوکان دی دغه دوکانونه تاسو باید د دې ځای نه یوسئ هر چیرته چې وړئ مطلب یو ځای ته تاسو انتقال کوئ او که تاسو انتقال نه کوئ نو موږ به دغه څه هغه چې تاسو جوړې کړي دي د غریبۍ کومه دوکانداري یا کوم شیان مو چې جوړ کړي دي نو دغه به موږ تاسو ته د منځه یوسو یعنې مطلب درته خراب یې کړو دا هغه کسان دي چې مغلا چور چپاوت او دغه مطلب د نور کارونه نه کوي او دغه خپل هغوی په دې باندې زړه یې صبر کړی دی چې مطلب دغه له دوکانداري وکړي او دلته یو څه حلال رزق لاسته راوړي تاسو ګرانو دوستانو خپله د دې شخص هغه خبرې واورئ چې دا شخص مطلب څه وینا لري او څه غواړي او څه درته ووایي بسم الله الرحمن الرحیم څرنګه چې یو ساعت مخکې د شروالۍ ځینې کارکوونکي راغله او دې سیمې دوکاندارانو ته یې جواب ورکړ او ورته ویل چې تر پنجشنبې پورې تاسو وخت لرئ دغه څه دوکانونه دا ټول تاسو دلته جمع کړئ نو د اوسني حکومت نه دا ما غوښتنه تقاضا ده چې ګورې تیر حکومت ته موږ هم دغسې ازار موږ ازار د غریبانو ازار یې واخیسته او هغه د ونړېده او د نوي حکومت نه ما دا توقع ده چې باید د غریبانو ته کار پیدا کړه اگر چې کار یې نه پیدا کړی نو دغه شته کار باید دوی نه وانخیستل شي ګورئ په دې سیمې کې تقریبا غله بیخي زیات سوي دي بله پنجشنبه هم له ما نه خپله شخصا غلو موبایل واخیسته پیسې واخیستې دا ټولو مجبوریته کېږي دغه غلو نن ګوره دا وایم چې ما هغه غلو ته هغه موبایل هغه پیسې اړخ وربخلي دي ځکه هغوی له مجبوریته دا کار کوي نو د دولت نه ما غوښتنه دا ده چې باید د خلکو سره کومک همکاري او د کار زمینه برابر کړي سلام وروره تاسو څه مشکل لرئ خپل مشکل مو بیان کړه تا بسم الله الرحمن الرحیم وروره خبره دلته ده چې یو ساعت مخکې د 12مې ناحیې نه کسان راغلي وو د ښاروالۍ نو موږ ته دا وویل چې وروره تاسې دا دوکانونه دې ځای نه جمع کړئ د پنجشنبې پورې نو مخکینی دولت هم همدغه کارونه شروع کړي وو چې وروره د هر سړي په خوله کې همدا وینا وه همدا یې ویلې چې خدای دې زړه ړنګ کړي نو دا د غریبانو ازار دی وروره دا د غریبانو ازار و او دغه دولت مخکینی دولت خو ړنګ شو نو اوس د طالبانو نه زموږ تقاضا دغه ده وروره چې موږ نه خپل شته کار نه اخلي ځکه موږ په همدغې باندې وروره حوصله کړې ده زړه صبر کړی دی نه هم غلا ته مخه کړې ده او نه دې ته مخه کړې چې لاړ شو د بل چا خیرات ته تمه ولرو یا د بل چا غلامي وکړو یا ایران ته لاړ شو یا پاکستان ته لاړ